سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. ګران دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره یوه ډېره بهترینه خوندوره ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو زموږ د وټساپ اپلیکیشن په باره کې ده. په وټساپ اپلیکیشن کې موږ تاسو ته یو ډېر بهترین خوندور سیټینګ ښیو. سیټینګ په همدې ډول دی چې مثال که تاسو وغواړئ چې موږ ته څوک میسیجونه وکړي، مثال ستاسو د هغه ملګري میسیجونه وګورئ خو مقابل ملګري ته معلومات ونه شي، مثال ده ته هېڅ معلومات هم ونه شي زما میسیج همدغه نفر کتلی دی، مثال لوستلی دی، تاسو میسیج کتلی هم وي خو ستاسو ملګري ته معلومات نشي مثال چې تاسو ته چا میسیج کړی وي. همدغه سیټینګ مثال څنګه کولی شو. نو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته همدغه طریقه ښایو چې څنګه تاسو همدغه سیټینګ په خپل وټساپ اپلیکیشن کې کولی شئ چې مثال تاسو د هر چا میسیج ګورئ او درته معلومات هم نه کیږي، ځکه همدا سیټینګ ډېر مهم دی. بعضې ملګري مثال مصروفیتونه ډېر لري، د دوی سره داسې ملګري وي چې دوی ته میسیج وکړي، مثال میسیج یې تاسو وګورئ ملګري ته په وخت سره ځواب ورنه کړئ، ملګری خفه کیږي او د په زړه کې کومه اندېښنه درېږي. نو په همدې اساس همدا سیټینګ زیات مهم دی، ځکه تاسو که هر کله مثال همدا سیټینګ تاسو ترسره کوئ په خپل وټساپ اپلیکیشن کې همدا سیټینګ وکړئ، نو تاسو چې هر څوک میسیج کوي تاسو میسیج هم ګورئ، مثال لولی یې کتلی یې شئ خو درته به معلومات نه کیږي. بیا کوم مناسب وخت شي مثال په روزګار وخت کې تاسو په صحیح طریقه خپل ځواب ورکولی شئ. نو همدا طریقه ډېره مهمه ده ډېرو ملګرو لپاره. نو تاسو اوس متوجه اوسئ، زه تاسو ته اوس مکمل طریقې ښایم، مثال سټیپ بای سټیپ تاسو فقط ویډیو تر پایه وګورئ. نو تاسو به راشئ مثال خپل وټساپ اپلیکیشن ته، که ستاسو مثال له بزنس وټساپ څخه استفاده کوئ که له عادي وټساپ څخه استفاده کوئ کوم په دا کې کوم توپیر نشته، مثال ټول یو ډول سیستم دی. زه خپله د بزنس څخه استفاده کوم، دلته زه په وټساپ اپلیکیشن باندې کلیک کوم. دلته ملګرو تاسو چې هر کله خپل وټساپ اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ تاسو به دلته په همدې درې ټکي نشان وینئ، په همدې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړه تاسو به دلته لاندې راشئ، په همدې سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله مو چې دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړه تاسو سره مثال همدا ډول یوه اپشن ده پرایوسي، په همدې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړه تاسو به مثال همدغه چک تاسو وینئ، همدغه فعال دی ریډ ریسپیکټس، همدا به تاسو مثال چک دا به غیر فعال کړئ، مثال دا چک به بند کړئ. داسې چې هر کله دا فعالیت تاسو بند کړئ نو تاسو چې هر چا ته اوس میسیج کوئ، مثال وبخئ چې هر څوک ستاسو ته اوس میسیج کوي نو ستاسو میسیج به دوی ته داسې ښکاري چې زما میسیج دوی نه دی مثال تاسو نه دی کتلی، دوی ته به هېڅ معلومات هم نه کیږي، مثال تاسو میسیج هم کتلی. زه اوس که مثال همدغه میسیج خلاص کړم دلته هېڅ مقابل شخص ته هېڅ معلومات نه کیږي چې زما میسیج ده کتلی دی، مثال ما میسیج کتلی هم دی، مثال تاسو دلته وینئ د ویډیو لینک رالیږلی دی خو درته معلومات نه کیږي. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې همدغه سیټینګ په خپل وټساپ اپلیکیشن کې ترسره کړئ، مثال همدې طریقې څخه استفاده وکړئ او ستاسو ملګرو ته بیا هېڅ معلومات هم ونه شي چې مثال همدا میسیج تاسو کتلی دی. نو ستاسو ټولو څخه زه هیله کوم چې ویډیو نورو دوستانو ملګرو سره هم شیر کړئ چې دوی هم له همدې طریقې څخه استفاده وکړي، مثال په همدې طریقه پوه شي، همدا سیټینګ دوی ترسره کړي. که خامخا له همدې ستونزو سره مخ وي مثال چې دوی ته دوستانو ملګري بېځایه میسیجونه کوي، مثال ډېر وخت دی مصروفیت ولري، نو بیا کولی شي چې همدا سیټینګ وکړي په مناسب وخت سره او مثال دوی ته ځواب ورکړي. ښه وخت ټولو دوستانو ملګرو ته، په خدای مې سپارلی یاست.